سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وئ. دوستانو، په دغه ویډیو کې به زه تاسو سره هغه ټول جزئیات درسره شریک کړم چې دا سیستم دا د پولي خدمتونو یا د صرافۍ سیستم چې ما په اکسل کې جوړ کړی دی، دا هر جز څنګه محاسبه کوي. لکه دې کې د قاطع برخه ده یا روزنامچې برخه ده، د مشتریانو حسابونه دي، صرافانو حسابونه دي، یا مونږه حوالې ترسره کوو. په هغې کې یو حساب نه پیسې کمیږي بل ته ځي، او همدا ډول کمیشنونه دي، د یو حساب نه اخیستل کېږي په بل حساب کې هغه ګټه یا کمیشن اضافه کېږي. د تبادلې نه چې کومې پیسې راځي هغه باید محاسبه شي. نو وګورو چې دا ټول صحیح محاسبه کوي او که نه. لومړی خو تاسو وګورئ چې دلته هر څه صفر دي. زموږ د خزانې بیلانس صفر دی، دلته د ټولو صرافانو حسابونه صفر دي، خالصه سرمایه صفر، ټوله شتمني صفر. دلته تاسو باید توجه وکړئ، هر کله چې تاسو غواړئ راپور ووینئ نو دې نیټې ته دا د پیل نیټه ده او دا د پای نیټه ده. دې دواړو نیټو ترمنځ چې کوم معاملات ترسره شوي هغه تاسو ته ښیي، او کرنسي به هم دلته چې هره کرنسي تاسو ورته انتخاب کړئ نو دې شي ته به پام وي. ښه راځم، لومړی چې زه یو څو حوالې معاملات ترسره کړم باید زما په خزانه کې پیسې وي، او دا ډول د صرافانو په حسابونو کې هم پیسې وي چې موږ تر څو دادو ګرفت ترسره کړو. نو د معاملاتو لپاره زه راځم دلته د ترانزیکشن برخې ته. په ترانزیکشن کې موږ وارده حواله لرو، صادره حواله لرو، اسعارو تبادله لرو او روزنامچه. یعنې دلته موږ کولی شو د مشتریانو یا د پیرودونکو په حساب کې یا د صرافانو په حساب کې یا خپله خزانه کې پیسې کمې او زیاتې. نو راځو دا به زه کلیر کړم، صحیح شو، او را به شم یو نوی بیل دا د ماته جوړ شو، نمبر یې هم ولیکل شو، نیټه هم د نن ورځې نیټه ده، نن 5 تاریخ دی 12 میاشتې. آی ډي چې ده نو زه به دلته آی ډي انتخاب کوم. فرض مثال زه خپله خزانه کې پیسې جمع کول غواړم نغدې، نو خزانه انتخابوم. همیشه خزانه د څه دپاره ده؟ د نغدو دپاره. او دلته به زه مقدار ولیکم. زه مقدار کې لیکم فرض مثال 15 لکه افغانۍ. 15 لکه افغانۍ چې طلب و ګرفت کې به هم زه دا طلب انتخابوم، ځکه دا زما په خزانه کې جمع کېږي، نغدې پیسې دي، او کرنسي به ورته دا افغانۍ انتخاب کړم. درک برخه کې به زه کوم حساب انتخاب کوم؟ بدون مدرک. بدون مدرک د دې دپاره چې زه غواړم دا پیسې په خزانه کې انتخاب کوم، د چاپ سه نور چاپ سه حساب نشي، یعنې بل چا پیسې نه دي، دا زما د خزانې پیسې دي، نو بدون مدرک ورته نیسم. او په طلب کې به زه دلته طلب ورته نیسم، په تفصیل کې به ورته ولیکم اولنۍ سرمایه. مشکل نه لري، که نه لیکم پروا نه کوي، دا چې دا اختیاري ده. دا حسابونه چې زه د دې ځای نه انتخابوم که نه، تاسو به وایئ چې دا د کوم ځای نه راځي، یا دلته چې زه کوم حسابونه انتخابوم. دا حسابونه زموږ په اکاونټس برخه کې شته دي. دلته ګورئ خزانه شته، مفاد، دا ټول حسابونه. دلته بیا د پیرودونکو یا د مشتریانو د صرافانو حسابونه شروع کېږي د شنه خط نه لاندې. نو ستاسو د دغه خط نه لاندې کار دی، هره به تاسو د سیستم په حسابونو کې ګوتې نه وهئ، هغه قید دي، تاسو په لاندې حسابونو کې کار لرئ. صحیح دی؟ دلته تاسو کولی شئ چې حسابونه اضافه کړئ. دا لیست اوږدېږي نورم، زه به داسې پرېږدم درته. تاسو به دلته راځئ، د دې ځای نه به شروع وکړئ، دا نومونه به پاک کړئ، نو همداسې یو یو ډکوئ. لومړی خو دا نوم پرېږدئ، دا نور پاک کړئ، بیا دې ته ګورئ، په هغه ترتیب یې ډکوئ. دلته نوم لیکئ، لاست نیم. دلته که چېرته دوه کسان په یوه نامه وي نو په همدغه اوله خانه کې فرست نیم کې تخلص هم ورسره لیکئ، په دې خانه کې تخلص لیکئ، خو دلته یې هم ورسره لیکئ، تر څو که بیا تاسو ته انتخاب به اسانه وي وروسته. نو دا ځان ته برخه ده، زه په دې باندې بیا جلا ویډیو جوړوم، زه به بیرته راشم معاملاتو ته. صحیح دی؟ فقط دونه پوه شئ چې زه دغه حسابونه د دې ځای نه انتخابوم. دا دی. ښه، دا خو مونږه ذخیره کړه. زه به راشم ډاشبورډ برخې ته، دا هم نه ده ذخیره کړې، نو سیف یې کړم. صحیح شو، ډاشبورډ برخې ته راغلم، او دلته وګورئ چې دا زموږ د خزانې بیلانس شو. 15 لکه افغانۍ، خالص سرمایه 15 لکه، ټوله شتمني 15 لکه، نو ټول اعمال صفر دي. دا هم ټول صفر دي، د مشتریانو یا د پیرودونکو او د صرافانو بیلانسونه. اوس به راشم په خپل حساب کې به یو څه ډالر هم اضافه کړم. نو ترانزیکشن ته راځم، دلته به زه بیا دا حساب نوې معامله ده، نو دا کلیر کړم، دا پاک کړم. دا به حتما د نوې معاملې دپاره به دا حتما پاکوي، ځکه چې دا نوی آی ډي نمبر هم درته لګوي، نیټه هم درته اپډیټ کوي، نو د نن ورځې نیټه. صحیح دی؟ نو آی ډي دلته انتخابوم، خزانه، مقدار کې به زه ولیکم فر مثال 1 لک یا 10,000 ډالر. دلته به هم طلب ولیکم، کرنسي USD، بدون مدرک به دا هم ونیسمه،
لکه زما حساب ته په نیغه راځي دا هم طلب او دلته به ډالري اولنۍ سرمایه او اوس به دا ذخیره کړم صحیح شو بیرته به راشم ډاشبورډ برخې ته نو اوس تاسو وګورئ چې زموږ کوم خزانه ده هغه 15 لکه ده دلته که تاسو ډالري حساب غواړئ نو دا به USD کوي USD حسابه اوس وګوره زموږ حساب کې 1000 ډالر شته دي خالصه سرمایه هم 1000 ده ټوله شتمني هم 1000 د دې دروي بیا موږ محاسبه کوو راځو ترانزیکشن برخې ته نو اوس په زه د دغه په حسابونو کې هم یو څه اولنۍ بیلانس اضافه کوم ترڅو دې سره چې زه معاملات کول غواړم نو دې په حساب کې باید یو څه پیسې خو نو ترانزیکشن برخې ته راځم بیا به راشم دلته روزنامچې ته او دا به کلیر کړم صحیح شو دا مې کلیر کو نو را به شم دلته وبخښئ دلته به آی ډي انتخاب کوم د صراف ماته د صراف دا دی وره اتم نمبر آی ډي ده که هر نمبر آی ډي وي زه اوس ماته معلومه ده چې دا اتم نمبر ده که نه دلته تاسو کولی شئ هر آی ډي چې انتخاب کړئ ورسره بلد به شئ ورو ورو چې کوم آی ډي د چا ده ډېر کسان خو نه وي خو یا زیات دا 20 نفره سره آی ډي ګانې لري حسابونه لري نو دلته ورته ولیکه مقدار فرض مثال د په حساب کې زه لیکم 1,00,000 افغانۍ طلب برخې ته به راشم دا به د په حساب کې جمع کوم یعنې طلب بشي کرنسي به هم افغانۍ کوم دا به کرنسي افغانۍ دلته به هم بدون مدرک ورته انتخاب ځکه دا د بل چا د حساب نه ته نه ورځي یا د د حساب نه بل ته نه ورځي دا د پیسې دي د په حساب کې جمع کیږي خزانه سره زموږ کار نشته ځکه دا پیسې خوانی بیلانس ثبتوم که چیرته د ماته نغدي پیسې راکوي بیا به زه خزانه انتخابوم اوس د قبلي بیلانس ده خوانی بیلانس ده نو دلته به طلب ورته ونیسم بدون مدرک اوس به خوانی بیلانس ورته ولیکم صحیح شو او سیو بیک اوکې روزنامه ډاشبورډ ته راشئ نو بیرته به راشم دا کرنسي به افغانۍ کم وګورئ چې د په حساب کې بیلانس ورسو د 1,00,000 افغانۍ موږ خزانه 15 لکه خالصه سرمایه مو څونه شوه 4 لکه ځکه دا 100,000 یا 1,00,000 افغانۍ چې دی پر موږ طلب لري نو زموږ پورونه ټول پورونه پر موږ دي 1,00,000 صرافانو طلب هم 1,00,000 که د دې حساب دی بل چا حساب کې بیلانس نه لري نو دا د صرافانو طلب هم 1,00,000 دی همدا ډول که زه د صراف په برخه د مشتری په برخه کې د مشتری په حساب کې پیسې جمع کوم یا پخوانی بیلانس اضافه کوم نو هم کولی شم ترانزیکشن برخې ته راځم دا به پاکم او دلته به د مشتری حساب آی ډي انتخاب کوم نو تاسو ته بیا خپله معلومیږي چې دا د مشتری حساب چې که نه معلومیږي بیا دلته راشئ زه وګوره دا بلال دی 9 نمبر دی که نه مشتری دی نو دلته راشئ وبخښئ دلته ترانزیکشن برخې ته دا دی 9 نمبر صحیح دی مقدار زه فرض مثال دلته هم 1,00,000 افغانۍ لیکم طلب هم صحیح شو کرنسي هم افغانۍ درک به بیا بدون مدرک نیسم ځکه دا د پخوانی بیلانس دی او طلب به ولیکم تفصیل کې به بیلانس قبلي یا پخوانی بیلانس صحیح شو او سیو بیکم ډاشبورډ ته راغلم بلال 1,00,000 افغانۍ اوس بیلانس لري زموږ خزانه 15 لکه خالصه سرمایه اوس 3 لکه شو ځکه 1,00,000 د ده په موږ طلب دی او 1,00,000 هم د ده نو پر موږ باندې ټول پورونه 2 لکه دي د صرافانو طلب 1,00,000 د پیرودونکو سپما یا طلب هغه هم 1,00,000 اوس مکمل هر څه په یو صفحه راته ښکاري لکه نور سافټویرونو کې چې د هر چا بیلانس ګورې جلا جلا به د هغه حساب ته ورځې هغه بیلانس به ګورې بیا به د بل صراف حساب ګورې بیا به د بل مشتری ګورې بیا به د خزانې ګورې دا نو سرمایه ته به کالکولیشن کوي دا داسې شو دا داسې نه دلته هر څه درته په یو صفحه پراته دي بس حسابونه دی کوه راحت اوس د ده په حساب کې هم شته د ده په حساب کې هم پیسې شته دي نو زه کولی شم د سره معاملات وکړم کولی شم د په حساب کې ډالر هم اضافه کړم خو ویډیو ډېره اوږده نه شي نو زه راځم
یو حواله وارده یا هغه حوالې چې پر موږ باندې صراف وي. فرض مثال د احمد افغان په ما باندې یو حواله ویله. نو ترانزیکشن برخې ته راځم. دلته معاملات ترسره کیږي. بره به ولاړ شم. سیدې بره به څنګه ځم؟ اوس ګرارې به بره بوځم یا هم دغه چې دی دا بره بوځئ دغسې. تاسو بیخي په اکسل کې ناوارده وئ. نو دا طریقه ده. هر ځل چې زه یو نوې معامله ثبتوم نو نوی بیل به وهم. سیدې د دې فایده دا ده چې یو خو به دا ټوله فورمه ماته پاکه شي، نیټه به هم تازه شي، آی ډي دلته د حوالې نمبر به هم تازه شي. دا به سیستم پخپله هر څه ته جوړوي. نو دلته به د نن ورځې نیټه ولیکم. کولی شم چې داسې ولیکم 12مه میاشت. اول نیټه ده، اول میاشت ده. ښه امریکایي سیستم دی. دلته وګورئ دا د کمپیوټر اول چې وي میاشت وي په میلادي حساب کې د امریکایي سیستم. د برټش یا پاکستان کې چې څوک ژوند کوي د هغې حسابونه چې وي اول چې وي، یا اروپا کې هغه بیا اول ورځ وي، بیا میاشت وي، بیا تاریخ وي. او بس تاسو څه شی کوئ دلته اول میاشت لیکئ. او د دې لپاره لنډ شارټکټ شی دی چې کنټرول ونیسه، د دوه نقطې سر په سر چې دي د ال ترڅنګ دا کلیک کړه. او ډایرکټ نن ورځې نیټه ورته لیکي په خپل ترتیب فارمات کې. تاسو ته درته سر نشته. آی ډي ته به راشئ. آی ډي کې به زه اوس صراف انتخاب کوم. دلته بیا ماته یوازې د صرافانو یا هم د پیرودونکو حسابونه ښکاري. صحیح دی؟ دا مې انتخاب کړل. او ګرفت کې به زه څه شی ولیکم؟ فرض مثال دی په ما حواله وای د 10,000 افغانۍ. صحیح دی؟ 10,000 افغانۍ به زه ولیکم. کرنسي به هم افغانۍ کم. خرڅ نرخ او دې شان تیریږو ځکه دا افغانۍ باندې ده، په افغانۍ به ورته سپارو. نو راځم دلته کرنسي ته. دلته به هم زه کرنسي افغانۍ انتخابوم. دا ځای باید زه خالي پرېنږدم. صحیح دی؟ دا هلته وینې دا سپینې خانې چې دي دا باید حتمي وي. او دا خړې او لږ نیمچه خړې چې دي دا که ډکې هم نه شي پروا نه لري. ځکه چې دلته که حساب خالي وي نو بیا دا نه ذخیره کېږي. د دې لپاره باید دلته حتما یو څه مقدار معلوم وي. که اړتیا وي تبادله کوئ، نرخونه هم ورته ولیکئ. نو تبادلې ګټه خو نشته، یوه کرنسي ده. حوالې ګټه چې ده هغه موږ لرو، یعنې کمیشن دی. هغه به 100 افغانۍ ورته ولیکم. د ده په حساب کې خو افغانۍ دي لا تر اوسه که نه، نو زه د افغانۍ ترې اخلم. حوالې نمبر شته، منبع به ورته ولیکم کابل، لیږدونکی احمد، چاته محمد ته. دلته حساب برخه ده. نو د ده د حساب نه خو دا ګرفت کېږي. اوس که زه چېرته دا معامله لومړی ثبتومه، یعنې هغه کس لا نه دی راغلی، دغه اخیستونکی لا نه دی راغلی، یو ځل دا حواله ماته راغله وټساپ د لارې نه، زه باید دا ځان سره ثبت کړم. نو د ثبتولو لپاره به زه دلته کوم حساب انتخابوم؟ پرداخت نشده، چې یعنې دا لا پرداخت شوي نه دي، یعنې تحویل شوي نه دي. صحیح دی؟ او دلته به ورته طلب انتخابوم. دا به دې پیسې په دې حساب کې جمع شي تر څو چې دا کس نه وي راغلی، نو بیا به په دې حساب کې پرتې وي. نور څه حساب نه لرو، که یاداشت نوټ هم ورکوي دلته لیکلی شي، نو دا هر څه به سم وي. اوس وګورئ دا پیسې چې دي د احمد افغان د حساب نه کمیږي، یعنې منفي ده ورسره. او دا چې دی بیا دغه پیسې چې دي بیا د پرداخت نشده په حساب کې دلته چون طلب دی نو جمع کېږي، یعنې مثبت علامت دی ورته. دا تاسو ته یو راهنمایي کوي چې دا د کوم حساب نه کمیږي، په کوم حساب کې جمع کېږي یا هم منفي کېږي، دا ټول درته ښیي. که چېرته طلب و ګرفت مشکل و نه پرې پوهېدی نو دلته خپله راهنمایي درته کوي. او غلطه حواله ته ثبتولی هم نه شي. وګوره دلته میسج درکوي can't be credited. نو دلته راهنمایي درته لیکلی دی چې طلب و ګرفت یې سم کړه. اوس وګوره اوکې چې شو، ته کولی شې حواله ثبت کړې. صحیح دی؟ دا ثبت کړه. حواله مې ثبت کړه. اوس وګوره باید د ده د حساب نه 10,000 افغانۍ کمې شي او 100 افغانۍ هم د کمیشن، یعنې زموږ ګټه. را به شم ډاشبورډ برخې ته. وګورئ احمد یو څه تغییر کړی دی. د ده د حساب چې مخکې 1,00,000 افغانۍ وي پکې 9,000 او 900 افغانۍ شوې. 10,000 د حوالې او 100 افغانۍ هم کمیشن. نو زموږ خالصه سرمایه اوس وګورئ یو څه بیرته زیاته شوه، 3,00,000 او 10,000 او 100 شوې. ځکه د مخکې پر موږ طلب څونه و؟ 1,00,000. نو 10,000 روپۍ ترې کمې شوې، هغه زموږ په حساب کې یعنې
په موږ باندې طلب کم شو، سرمایه مو بیرته ډیره شوه. 100 افغانۍ هم موږ ته کمیشن راغی، نو زموږ سرمایه څه شوه؟ خالص سرمایه 3,10,100 افغانۍ. ټوله شتمني، ټوله سرمایه چې ده هغه جلا حساب دی، هغه 15,00,000 افغانۍ ده. خالصه ګټه 100 افغانۍ ده. ټول راپورونه یعنې په موږ د مشتریانو د پیرودونکو چې کوم طلب دی هغه دلته حسابېږي. فرض مثال د صرافانو طلب دی 9,900 د پیرودونکو سپما یعنې طلب 1,00,000. نو دا دواړه چې جمع کړي هلته ګوره دواړه پورونه دلته دي. صحیح شو؟ نو د دې حساب نه هم 100 افغانۍ موږ ته کمیشن راغی، هم 10,000 افغانۍ ترې کمې شوې چې حواله یې موږ ته ویل. صحیح دی؟ اوس به زه راشمه یو بل حواله چې هغه کې موږ اول حواله تبادله کړو، بیا یې حواله کړو. نو را به شم ترانزیکشن برخې ته. زه به نوی بیل ووهم چې دا هر څه پاک شي، دا حتمي دی. بس دلته به راشي نیټه به ولیکئ، کنټرول دغه 2 نقطې سر په سر، د ده حساب به انتخاب کړمه. وبخښئ دا نه، دا حساب. صحیح ده؟ ګرفت کې به څه شی ولیکم؟ فرض مثال دا وایي چې زه یو حواله په ما ویلې ده $200، خو د حساب کې څه دی؟ ټول افغانۍ دي. نو دا وایي چې د $200 هغه اخیستونکي ته ورکړه، خو زما د حساب نه افغانۍ کمې کړه. دا اوس ډېر اسانه دی. ښه، لومړی په ګرفت کې یو مقدار ولیکه. مهم نه دی چې هغه کم لیکي که ډېر لیکي، یو مقدار ولیکه. صحیح دی؟ موږ ته معلومات نشته چې دا $200 څو افغانۍ کیږي. ما هم محاسبه په کالکولیټر کوه، نه ما په بل شي. درته اسانه طریقه په همدې اکسل کې ښیم. 10,000 دا هم کرنسۍ ده، د دې د حساب نه باید کرنسي کې یعنې افغانۍ کمې شي، ځکه د حساب افغانۍ ده. نو دلته به زه ورته نرخ فروش فرض مثال 65.5 او د اخیستلو نرخ دا به 65.4. نو دا خو 10,000 افغانۍ دلته موږ ته ښیي چې دا $1.5 کېږي. پروا نه لري، دلته به یو طریقه ورسره کوي، او که ته بله طریقه استفاده کوې اوږده طریقه هغه ستا خپله خوښه، خو زه ته لنډه طریقه ښیم. ښه، د دې اسانه طریقه دا ده، یو خو دا طریقه تاسو پخپله په کالکولیټر باندې کار وکړئ. لومړی دلته او هغه معلوم کړئ چې څو افغانۍ کېږي. خو اکسل دی، تاسو په اکسل کې اخته یئ، نو د اکسل د ټولو ځانګړتیاو نه باید ګټه پورته کړئ. نو هغه تخنیک زه درته ښیم. تاسو به دلته دا خانه انتخاب کړئ، راشئ ډیټا ریبن ته. ډیټا ریبن کې بیا راشئ وټ اف انالیسیس. وټ اف انالیسیس باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو وینئ ګول سیک. انشاءالله درنه نه هېرېږي. باندې کلیک وکړئ. سیټ سیل همدا سیل دی چې موږ انتخاب کړی. نو دا داسې ورته انتخاب کړئ که چېرته هم انتخاب کړي. او ویلیو، د دې ویلیو څه شي، یعنې د دې کې څه شی ولیکل شي، موږ ورته وایو چې 200 یې کړه. ښه، کوم یو سیل کې تغییرات راشي؟ بای چینجینګ سیل، دلته ورته کلیک وکړه. دې سیل کې تغییر راوله تر څو دا 200 شي. ډېر اسانه. کلیک یې کړه، دا دی وګوره 200 ولیکو. نو 14,300 افغانۍ په دې نرخ کېږي $200. اوکې کړه، څه خلاصه ده، او دلته ورته ډالر انتخاب کړه. صحیح شو؟ نو دا یې هم د تبادلې ګټه ده. او را به شم حوالې ګټې ته، دلته به هم 100 افغانۍ ورته ولیکم، او دا به افغانۍ انتخاب کړم. منبع یا کابل، لیږدونکی فرض مثال احمد، نو بل نوم ورته ولیکه، هر څه شی چې دې خوښ وي، محمود. ښه، او دا زه که غواړم ډایرکټ اجرا کړم، دا به زه ډایرکټ اجرا کړم، ویډیو ډېره اوږده نه شي. خزانه مې انتخاب کړه، او دا به هم ورته زه به ګرفت کړم، ځکه دا پیسې زه نغدې ورکوم $200 خزانې نه. نو د ده د حساب نه به افغانۍ کمې شي، 14,300 افغانۍ ده. دلته ګوره منفي کېږي، دلته منفي لیکلی. دا منفي یعنې د ده حساب نه به دغه پیسې ګرفت کېږي، دا مطلب یې دی. او دلته چې ده یعنې دغه حساب نه به دغه مقدار یا ګرفت کېږي یا طلب کېږي. دلته که طلب وي نو طلب کېږي، ګرفت وي ګرفت کېږي. خو صحیح ښه، هر څه صحیح دي. نو زه به دا خوندي کړم.
صحیح شو. نو زموږ د خزانې نه باید $200 کم شي. د دې حساب نه باید 14,000 افغانۍ او 100 د کمیشن او دا هم د حوالې تبادلې ګټه چې ده. نو راځم ډاشبورډ برخې ته. ډاشبورډ برخه وګورئ د ده 10,000 روپۍ نور هم کمې شوي دي. وګورئ د ده د حساب نه ټول ګرفت چې شوی دی 23,500 افغانۍ. صحیح دی. لکه 10,000 او 100 تېره حواله کې ترې موږ واخیستو 14,300 یو حواله وه 10,000 بله بالکل صحیح محاسبه کړې 23,500. اوسنی بیلانس یې شو 78,500. زموږ خالصه سرمایه وګوره 3,23,500 شوه. صحیح شو. او زموږ ګټه اوس څه شوه 100 د هغې نه ګټه موږ وکړه او 100 د دې نه د دې حوالې نه نو 200 روپۍ شو. ټول پورونه همدغسې دا نور حسابونه هم راغلل. نو اوس به د ډالري حساب بیلانس وګورو. راباشم دلته USD به انتخاب کړم. نو دوی خو په خپلو حسابونو کې ډالر نه لري. زموږ په خزانه کې مخکې وې $10,000 نو 9,800 شول. صحیح شو. او خالصه ګټه مو هم دا چې کومه ډېر کم کمیشن تبادلې د رویه چې راتله هغه ګټه ده. نو په دې ویډیو کې ما د روزنامچې برخه کې کار وکړو او هم مې وارده حواله کې کار وکړو. که بیا ستاسو صادره حوالې ویډیو هم کتل غواړئ یا هم د اسعارو تبادله برخه غواړئ نو دا ټول ویډیوګانې زما یوټیوب چینل کې دي. زما یوټیوب چینل نوم دی رحیم الله شاهي اکیډمي. په هغې کې تاسو یې کولی شئ ویې ګورئ. دې ترتیب باندې تاسو دا کولی شئ وګورئ. کرنسیانو برخه درته ویم چې دې کې دا کرنسیانې دي کالدارې، ایراني تومن، پاونډ، یورو او دا ټول کرنسیانې چې دا دي دا کار پکې کوي. او که چېرته اوس ستاسو ته په کار وي تاسو کولی شئ زما سره اړیکه ونیسئ. البته دا وړیا نه دی. زما د وټساپ نمبر دی 029 29 38.